نبوي سيرت اتم برخ دلتا ستاکور و دلتا روش او پیداش دلتا خزنمی وانی چی اوس هم دلتا یه جانانا دلتا اوس هم دتا دمخ دگل وگمی پاتی دی ددیدن کیف می اخست قواتا لیوما پسی کاتل می دا کالون اوکا نبوي سيرت بیتمی خپل ځان پیدا کړ پروتوم د څوار مسو کارو دیوالونو شاته د راځي چې دغه روژه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پر رڼا نور هم بډایه او فزړه پورې کړو. یالونو او کالونو شاته د یو چا پسې لځانه نبوي سيرت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله جل جلاله مو خوشحال لره. دا د محسن احسان یو ځل بیا د نبوي سیرت د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه هم تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل ابو طالب د بني هاشم ټولنه جوړوي. که زه هم د حمزه او عمر رضی الله عنه اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په وضع او حال کې تغییر راوستی وو او د مسلمانانو حالات سناسه پر کړی وو، مګر د ابو طالب په زړه کې بیا هم د مشرکانو څخه پر خپل وراره بیره موجوده وه. د هغه تېرې سوي واقعې په یاد وې چې ور مشرکان ورته وویل د وراره څخه د لاس واخله، او بیا ویل وراره دې په عماره بن الولید را سره بدل کړه چې موږ یې ووژنو، او بیا ابو جهل د وراره د وژلو په نیت هغه لویه ډبره واخیستل، او عقبه بن ابی د وراره د سجدې په وخت کې په پوټو یا په یوه ټوکر سره تر داسې اندازې خفه کړی چې قریب ووژل سي، او بیا عمر بن خطاب د وراره د وژلو دپاره توره راخیستې وه. ابو طالب په دغو واقعاتو کې فکر کاوه او د هغو څخه د داسې شر بوی راپورته کېدی چې د زړه به یې وررېږداوه، او دا د ابو طالب سره ثابته وه چې مشرکان د وراره په باره کې د سره غدر او خیانت کوي او د وراره د وژلو قصد او اراده لري، او که د مشرکانو څخه یو نفر د پر وراره یو ناګاني حمله وکړي او ویې وژني، هلته نو حمزه او عمر یا بل څوک کومه پیدا نسي ورسولی. دغه فکرونه د ابو طالب په زړه او دماغ کې په یقیني ډول سره ورګرځېدل، او دا ټول هم حق وه، ځکه واقعا مشرکانو پر دې اتفاق کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکاره سره ووژني، او دغه د مشرکانو اتفاق د الله تعالی په هغه قول کې اشاره ده چې فرمایي ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یعنی کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف یو کار جوړ کړی او محکم کړی دی، او موږ هم د خپل تدبیر محکم کوونکي ټینګونکي یو. نو ابو طالب دغه افکارو په مقابل کې څه وکړه؟ خپل کورنۍ چې د هاشم او مطلب اولاده وه سره راټوله کړه. هاشم او مطلب دوه ورونه دي چې د عبدالمناف زامن وه، او ویلې موږ او تاسې په ټولو باید د محمد صلی الله علیه وسلم ساتنه وکړو او مشرکانو ته دا موقع ور نه کړو چې دته کوم ازار او تکلیف ورسوي. دغه راټول سوي خلکو ټولو که مسلمانان وه که کفار د هغه عربي جوار یا قوم پرستۍ په سبب دا غوښتنه ومنل، بې له ابولهبه چې هغه د نورو قریش پر طرف سو
او نور ټولو په اتفاق سره د محمد صلی الله علیه وسلم د ساتنې او حفاظت مسؤلیت او ذمہواري پر ځان قبول کړه. اوس نو تر 4 هفتو یا په لږ یا کمه موده کې مشرکانو ته 4 لوی حادثې پیښې شوې. لومړی د قریشو شریف او قوي پهلوان حمزه رضی الله عنه مسلمان سو. دوهم عمر بن خطاب معرفي کولو ته ضرورت نشته مسلمان سو. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکانو پیشنهاد یا وړاندیز د قرآن مجید په آیاتو رد کړی. څلورم بني مطلب او بني هاشم ټولو په اتفاق سره که مسلمانان او که مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفداري او د هغه ساتن اعلان کړه. مشرکان په حیرت کې سول او دا یې هم حق و چې په حیرت کې سي. دوی پوه سوه که موږ د محمد صلی الله علیه وسلم پر وژلو اقدام وکړو د مکې شیلې به زموږ په وینو وبهیږي او ممکن زموږ نسل ختم سي. کله چې مشرکانو ته دغه حقیقت ور معلوم سو نو یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وژل پرېښول او یو بل ظلم ته یې لاس واچوه چې تر پخوانیو ظلمونو ډیر سخت او اشد و. هغه داسې د ظلم او عداوت عهدنامه مقاطعه او بندیز یا اقتصادي انحصار. د قریشو یوه ډیره لویه ډله سره راټوله سوه او پر دې قسمونه یاد کړه چې هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب سره که مسلمان وي که کافر او د هغو کسانو سره چې د بني هاشم او بني مطلب څخه نه دي خو مسلمانان سوي دي هیڅ قسم معامله نه کوي. نه به ښځه ځینې غواړي نه به یې ورکوي نه به شی ځینې رانیسي نه به یې پر خرڅوي نه به څوک ورسره کښېني نه به خبرې ورسره کوي حتی سلام نه ور اچوي نه به د دوی کورو ته ورځي او نه به یې خپل کورو ته پرېږدي تر څو چې محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د وژلو دپاره ور تسلیم نه کړي او د دغې فیصلې دپاره یوه ورقه ولیکل چې په هغه ورقه کې دغه ذکر سوي عهدونه او وعدې لیکل سوي. بل دا چې د بني هاشم سره به هیڅ وخت د صلح خبرې نه کېږي او نه به صلح ځینې قبلیږي تر څو چې محمد صلی الله علیه وسلم د وژلو لپاره را تسلیم نه کړي. دغه ورقه یا تعهدنامه د قریشو ټولو کافرانو مشرانو امضا کړل. ابن قیم رحمه الله وایي دغه تعهدنامه منصور بن عکرمه بن عامر بن هاشم ولیکل او څوک بیا وایي چې نظر بن الحارث ولیکل. خو صحیح خبره دا ده چې بغیز بن عامر بن هاشم ولیکل او رسول الله صلی الله علیه وسلم شرا ورته وکړه چې د هغې شرا په سبب یې لاس شل سو. د تعهدنامې په شروع کې داسې ولیکل سوه بسمک اللهم او بیا د تعهدنامې نورې مادې ولیکل سوې چې پکښې لیکل سوي وه هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب او نورو هغو کسانو سره چې مسلمانان سوي دي د رانیولو او خرڅولو معامله نه کوي. نه به شی ځینې رانیسي او نه به یې پر خرڅوي نه به ښځه ځینې غواړي نه به یې ورکوي او دوی ته به اجازه هم نه ورکول کېږي چې خوراکي مواد د مکې د باندې څخه رانیسي. نه به څوک خبرې ورسره کوي او نه به یې کورو ته پرېږدي. کامل انحصار او پوره مقاطعه ولیکل سوه او تعهدنامه یې دننه په کعبه شریفه کې وځړول. 3 کاله د ابو طالب په شعب کې ابو طالب وبېرېدی چې د قریش کافر مشران د بني هاشم او بني مطلب او د هغو کسانو چې د دوی پر طرف دي پر ضد ډېر ټینګ اتفاق او اتحاد وکړي. نو ابو طالب هغه کسان چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طرف وه سره راټول کړه او د مکې مکرمې تر ښار د باندې ووتل. دا د دې دپاره چې دوی سره یو ځای وي او په خپل منځ کې مرسته او تعاون سره وکړي. نو د مکې مکرمې په بل ځای کې واړول چې هغه ځای ته شعب ابي طالب ویل کېږي. دوی هلته یو له بل سره مرسته کوي او په دې امید دي چې له دغه مقاطعې او انحصار خلاص شي. سبحان الله. آیا د نن ورځې کفار هم د مسلمانانو په مقابل کې دغه کارونه نه کوي؟ چې ښه مثال یې نن افغانستان وینو چې د نړۍ ټولو کفارو بندیزونه پر لګولي دي. د قریشو له طرفه د مسلمانانو سره مقاطعه او انحصار په ډېر شدید ډول شروع شوه او دې انحصار یا مقاطعې 3 کاله دوام وکړي. 3 کاله او د دوی دا حال دی چې نه شی رانیولی سي او نه یې خرڅولی سي. هیڅوک شی نه ورخرڅوي. حتی که د مکې مکرمې د باندې نور تجاران راسي قریش یې نه پرېږدي حتی پر مسلمانانو خواړه خرڅ کړي. او که بیا چیرې د بني مطلب یا بني هاشم څخه یو څوک ورغله چې یو شی رانیسي قریش به هغه شی په 2 چنده قیمت د هغه تاجر څخه د دې دپاره رانیوي چې د مسلمانانو لاسه د خوړلو شی ورنسي. مسلمانان مال لري مګر شی نسي په رانیولی او بل د امن له طرفه هم نه و په امان. د خپل ضرورت د شان د رانیول دپاره هم د شعب ابي طالب څخه نسي راوتلی. بې له هغه حرام میاشتو څخه کومې چې په هغو کې جنگ او تجاوز حرام و. ابو طالب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیردی چې څوک یې د شپې ونه وژني. نو کله چې په شپه سوه او خلک به د خوب بستر ته تله ابو طالب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ورسه پر خپل ځای دې پرېوځه. دا د دې دپاره که چا د ده صلی الله علیه وسلم د وژلو اراده کړې وي هغه به یې وویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته پر خپل ځای پرېوتی. مګر کله چې به بیا خلک بیده سو ابو طالب د خپل زامنو یا ورونو څخه یو څوک امر کړی چې ورسه ته د محمد صلی الله علیه وسلم
په ځای کې پرېږده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې وویل ته ولاړ شه د ده په بستره کې پرېږده یا خو به پخپله ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بستر پرېوتی. کله چې د مسلمانانو او د دوی د کومکیانو خپل خوراکي مواد خلاص و او نور نسي رانیولی نو په مسلمانانو او هغه کسانو چې د دوی مرسته یې کول لوږه شروع شوه. داسې کاختي او نیستي جوړه شوه چې د لوږې په سبب د درختو او ونو پاڼې خوړل. نورو قریشو به د مسلمانانو او د هغو د کومکیانو د کوچنیو ماشومانو پر لپسې ژړا او نارې چغارې او بغارې اورېدلې چې د لوږې په سبب به یې همیشه ژړل خو زړه سوی نه و بلکې خوند یې پر اخیستی. لکه نن ورځ چې د دنیا ټول کفار د فلسطین د کوچنیو معصومو شهیدانو نندارې کوي د لوږو ماشومانو چغې او نارې اوري او خوند پرې اخلي. هو هلته په قریشو کې څو نفره وه چې زړه یې غوښتی چې د بني هاشم او نورو سره د هغو دوستیو په سبب چې د دوی سره یې درلودلې مرسته وکړي. ځکه ځینو قریشو د بني هاشم یا نور سره پخواني قرابتونه او د ښځو له طرفه دوستي درلودې نو د هغو دوستیو په سبب دغه مقاطع او انحصار نه راځي مګر په وسه به یې هم څه نه وپره نو به د موقع په وخت کې د نورو قریشو په پټه څه خوراکي مواد وروړل چې د هغې جملې څخه یو هم حکیم بن حزام و. حکیم بن حزام د قریش د مشرانو څخه یو مشر و او تر دغه وخت نو مسلمان سوی. د ده زړه غوښتل چې د بني هاشم سره د دغه تنګسۍ په وخت کې مرسته وکړي ځکه یو خو یې د مور له طرفه د بني مطلب سره دوستي درلودل او بل خدیجه هم د ده عمه وه. دغه حکیم یو ورځ څه خوراکي مواد پر یوه اوښه بار کړل چې شعب ابي طالب ته یې ورکړي خو په لار کې ابو جهل ولیدی. ابو جهل ویل د خیره یا حکیم. حکیم ویل دا زما کار دی هر چیرې چې ځم. ابو جهل ویل ته محمد او د هغه ملګرو ته خواړه وروړې. حکیم ویل دا زما کار دی هر چیرې چې وړم. د دې امت فرعون ابو جهل ویل یا دا ستا کار نه دی والله نه دی پرېږدم چې ته مسلمانانو ته خواړه وروړې او د ده په منع کولو شروع وکړم. دوی په دغه کشمکش کې دي چې قریشو مشران او ساداتو څخه یو بل نفر راغلی چې نوم یې ابوالبختري بن هشام دی او ده هم د مسلمانانو سره همدردي درلودل. که څه هم د ده همدردي د اسلام او ایمان په سبب نه وه بلکې د دې همدردي سبب هم قومیت او نسب و. خو دغه ابوالبختري راغلی وویل پر څه مو شخړه او غالمغال دی. حکیم وویل زما سره دغه بار را سره دی او غواړم چې هرې خواته زما زړه وي ولاړ سم مګر ابو جهل مې نه پرېږدي د ده یې پسه. ابو جهل ویل یا دی غواړي چې دغه خواړه محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته یوسي. ابوالبختري وویل حکیم د قریشو د مشرانو څخه یو مشر دی او ته هم یو مشر یې نو دی آزاد دی هر چیرې چې ځي ولاړ دی سي ته حق نه لري چې منع کړي. اصلا مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودي هر مشر د خپل قوم او خپل کورنۍ مشر و مګر ابو جهل که څه هم د خپل قوم بني مخزوم مشر و خو د زړه غوښتنه او ارزو یې دا وه چې د ټولې مکې مکرمې مشر سي. مګر څرنګه چې قریش شاخ شاخ یا پشه پشه وه او هر شاخ ځان ته مشران درلودل هغه نور مشرانو د ابو جهل اطاعت نه کاوه او نه یې دی د ځان مشر باله نو ځکه ابوالبختري ورته ویل حکیم هم یو مشر دی هر څه چې یې زړه غواړي ودې یې کړي. ابو جهل ویل یا نه یې پرېږدم. ابوالبختري ته قهر ورغلی او وویل ته څوک یې چې نه یې پرېږدې. ابو جهل ویل نه یې پرېږدم او ابوالبختري پورې وهي. ابوالبختري هم ورسره حملې سوې وهل پورې وهل سوه خو په اخر کې ابوالبختري په زور سو او حکیم هغه خپل بار کړی اوښ مسلمانانو ته ورسوه. همدارنګه د قریشو ځینې نور مشرانو کوم چې د ابو طالب یا بني عبدالمطلب سره یې دوستي درلودل څه خوراکي مواد به یې مسلمانانو ته په پټه وروړل مګر دغه خوراکي مواد چې مسلمانانو ته په پټه وروړل کېده د دوی نه بسېده ځکه دا لږ خواړه وه او هغه کسان چې په شعب ابي طالب کې اوسېدل ډېر او په لسهاو نفره وه نو خود پر مسلمانانو او د دوی پر طرفدارانو لوږه غالبه سوه تر داسې اندازې چې یو د دوی څخه وایي یوه شپه د حاجت د ادا کولو دپاره د خپل ځای څخه څه ګوښه او لیر ولاړم. هلته مې یو اواز واورېدی چې بعد یو شی شوروه پسې وګرځېدم د مړه سوي اوښت د پوس یوه ټوټه وه یا یوه حصه مې پیدا کړه دغه پوس مې واخیستی پس له پرېولو مې ویښاوه او ومې خوړی. تاسې فکر وکړئ چې یو انسان د لوږې د لاسه دغه حال ته رسیږي چې د مړه اوښ پوست او د درختو یا ونو پاڼې خوري هغه هم یو ورځ نه بلکې په کلو یې دا حال وي. دا څومره سخت ژوند دی مګر یوازې مسلمانانو نه بلکې هغه کسانو چې د مسلمانانو سره قرابت او همدردي درلودل 3 کاله پر لپسې دغه لوږه وګالل. 3 کاله پر لوږه سربیره د خپلو کوچنیو اولادو او معصوم ماشومانو ژړاوې چې د لوږې د لاسه به یې ژړل تحمل کولې او زغملې. دا هم د مسلمانانو دپاره د صبر او مقاومت امتحان و خو مسلمانانو پر دغه تکالیفو او مشکلاتو زحمتونو او ازارو صبر وکړي او په دغه سخت امتحان کې په همت او میړانه سره کامیاب سوه. د تعهدنامې ماتول پوره 3 کاله پر دغه حال تیر سوه. سو د بعثت د 10 کال د محرم په میاشت کې دغه تعهدنامه
مات سوه. د هغه د ماتېدو سبب دا و چې په قریشو کې ځینې کسان په دغه تعهد او انحصار راضي وه او ځینې یې ناراضه وه. نو هغه کسان چې په دغه انحصار نه راضي هغو د دغه تعهدنامې د ماتولو لپاره کوشش وکړي. هشام بن عمر چې د قریشو مشرانو څخه او د شپې به یې په پټه څه خواړه بني هاشم ته وروړل او د هغو د دغه بد حال پر سبب خواشیني او پریشانه هم و. نو همیشه به په دې فکر کې و چې دغه د ظلم ورکه او تعهدنامه چې د قریشو له طرفه لیکل شوی څنګه له منځه یوسي او دغه مقاطعه پای ته ورسیږي. د دې کار دپاره یې عزم وکړی چې دا تعهدنامه باید لرې او پای ته ورسیږي. نو زهیر بن ابي امیه المخزومي ته ورغلی چې د هغه مور عتیقه بنت عبدالمطلب د ابو طالب خور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه وه. زهیر ته یې وویل یا زهیر آیا ته راضي یې چې ته خواړه خورې او اوبه څښې او ستا د ماماګانو دې دغه حال وي چې ته په خبر یې؟ زهیر وویل یا نه یم راضي. هشام وویل هو باید په راضي هم نسلو 3 کاله کېږي چې دغه خلک په لوږه اخته دي. موږ د شپې او ورځې د کوچنیو ماشومانو ژړاوي اورو چې د لوږې ژاړي او بیا هم چوپ یو. دغه خلک زموږ قوم زموږ وینه او زموږ ځان دي. زهیر ویل نو څنګه وکړم؟ قریشو دا اتفاق کړی دی. هشام ویل زه غواړم چې دغه ورکه له منځه یوسم. زهیر ویل زه او ته 2 نفر یو، دا کار م په وسه نه دی پوره، بې له ما او تاسو بل څوک هم شته چې دغه مقاطعې مخالف وي. هشام ویل یا فقط زه او ته یو. زهیر ویل 3 نفر هم راته پکار دی. نو هشام مطعم بن عدي ته ورغلی. هغه ته د بني هاشم او بني عبدالمطلب دوستي او قرابتونه ور یاد کړل او وویل دا ښه کار نه دی چې په دغه ظلم کې دی قریشو پر طرف یې. مطعم ویل زه 1 نفر یم، څه نسم کولی. هشام ویل 2 نفر مې هم در پیدا کړی دی. وویل هغه څوک دی؟ وویل زه یم. مطعم ویل 3 نفر هم پکار دی. وویل هغه مې هم پیدا کړ دی. مطعم ویل هغه څوک دی؟ وویل زهیر بن ابي امیه. مطعم ویل په دې کار کې 4 نفر هم پکار دی. نو هشام بن عمر ابو البختري ته ورغلی. هغه ابو البختري چې د ابو جهل سره د حکیم د اوښ په بار کې وهل او ټکول کړي وه. هشام پوهېدی چې ابو البختري پر بني هاشم مهربانه دی. هغه ته هم هغه خبرې وکړې چې مطعم ته یې کړې وې. ابو البختري ویل آیا بل څوک هم شته چې په دغه کار کې زموږ مرسته وکړي؟ هشام ویل هو زهیر بن ابي امیه، مطعم بن عدي او زه ستاسو سره یم. ابو البختري ویل 5 نفر ته هم ضرورت شته چې 500 قوت مو زیاتېږي. هشام و زعمه بن الاسود بن مطلب ته ورغلی. هغه سره خبرې وکړې. د بني هاشم قرابتونه یې ور یاد کړل، د هغو حقوق یې ورته بیان کړه او ویل ته په دغه حالت راضي یې چې قوم دې د لوږې مري؟ زعمه وویل آیا دغه کار ته چې ما وربولی بل څوک هم راسره شته؟ هشام ویل هو د هغه نورو ملګرو نومونه یې ور یاد کړه. زعمه ویل هو اوس صحیح ده، دغه 5 نفر د شپې په جهون کې چې په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی سره یو ځای سو او د دغه صفحې یا تعهدنامې د ماتولو دپاره او واده سره وکړه. زهیر ویل اول هغه څوک چې د قریشو په حضور په دغه باره کې خبرې کوي هغه زه یم. شپه تېره سوه. په سهار کې د قریشو مشران او سرداران او نور قریش د کعبې شریفې پر شاوخوا د خپلو مجلسونو په ځای کې ناستي چې زهیر له کور راوتی، ښایسته او ګران قیمته لباس یې اغوستی دی. پر کعبه شریفه یې طواف وکړی او بیا خلکو ته مخ ور واړو او وویل یا اهل مکه آیا موږ خواړه خورو، کالي اغوندو او بني هاشم هیله کېږي، نه شی پر خرڅېږي او نه ځینې رانیول کېږي. والله زه تر هغو نه کښېنم تر څو دغه ظالم ورکه دغه د دوستۍ قطع کوونکې ورکه سرې نسي. 3 کاله کېږي چې دوی خواړه نه لري او وږي ګرځي. والله دا پیغور به موږ ته تر ابده پاتې وي. ابو جهل چې د حرم په یو طرف کې ناست و ولاړ سو وویل دروغ دی. ویل والله دغه عهدنامه نه سرل کېږي، دا هغه عهد او اتفاق دی چې ټولو قریشو کړی دی او وعده یې کړې ده چې دا مقاطعه به تر هغو جاري وي څو مسلمانان زموږ دین ته راواوړي. زعمه بن اسود ولاړ سو وویل والله یا ابو جهل ته ډېر دروغجن یې، موږ په دې عهدنامه د هغې د لیکلو په وخت کې هم نه ورځي او دا باید سرې سي. ابو جهل وایي والله نه سرل کېږي. ابو البختري ولاړ سو وویل زعمه رښتیا وایي، موږ په دغه عهدنامه نه راضي یو او نه یې منو. ابو جهل غواړي چې د ابو البختري جواب وایي چې مطعم بن عدي ولاړ سو او وویل تاسې رښتیا وایاست او هر څوک چې له دغه مخالفه خبرې کوي هغه دروغ وایي. موږ د الله په حضور کې د دغه عهدنامې څخه او کوم څه چې پکښې لیکل سوي دي بری او بیزاره یو. ابو جهل د ده جواب ته ځان جوړوه چې هشام بن عمر ولاړ سو او د دغه قسمه څخه خبرې یې وکړې. اوس نو څوک چې دا حالت ویني یو د 5 په مقابل کې دلایل وایي. ابو جهل وایي دا عهد باید نسي مات، باید نور هم دوام ولري، مګر دوی 5 دي که څه هم بل څوک د دوی په طرف نسته، خو دا 5 منظم او د مخه پلان جوړ کړی دی. 5 منظم نفر کولی سي چې پر 500 غیر منظم نفرو غالبه سي. ابو جهل عجزه پاتې سو وویل دا پلان په شپه کې جوړ سوی دی، بې له دغه ځای په بل ځای کې مشورې او اتفاق سوی دی. د دغه خبرو په وخت کې ابو طالب د حرم شریف په یو طرف کې ناست او دغه خبرې اوري. ابو طالب ولي او د څه شي دپاره دلته راغلی و، هغه خو په دې موضوعاتو نو خبر.
د هغه د راتلو سبب بل شی و، هغه دا چې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته د دغه صحیفې یا ورقې په باره کې داسې معلومات ورکړل چې په هغه عهدنامه کې ټول هغه ځایونه چې په هغه کې ظلم او د صلح رحمي قطع کېدل لیکل سوي دي هغه ټول وینو خوړلي دي، بې له هغه ځایو څخه چې په هغه کې د الله نوم لیکل سوي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل اکا ابو طالب ته وایه. ابو طالب ورته ویل آیا ستا رب ته په دغه خبر کړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو. نو اوس ابو طالب د څو نفر سره راغلی دی چې دغه خبر قریش ته وایي. د مخه تر دې مناظرې او مناقشې ابو طالب ځینو قریش ته دغه خبر ووایه چې زما وراره دغسې او دغسې راته ویلي دي او هغه هېڅ کله درواغ نه وایي. اوس تاسې وګورئ که خبره داسې وه لکه هغه چې وایي نو ویښ سئ او خپل بد او ظالمانه عمل پرېږدئ، په والله تر هغو به یې درته تسلیم نه کړو چې یو نفر مو پاتې وي، او که هغه خلاف ویلي وه زه به تاسې او دوی سره پرېږدم، بیا نو چې څه مو خوښه وي هغه ورسره وکړئ. قریش ویل ښه او د انصاف خبرې دې وکړه، خو د مخه تر دې چې پر دغه موضوع خبرې وسې هغه بله خبره شروع سوه. پس له هغه چې د هغو 5 نفرو او ابو جهل په منځ کې هغه سوال او جواب وسو، مطعم بن عدي کعبې شریفې ته ننوتی چې هغه عهدنامه راواخلي او څیر یې کړي. ویې لیدل چې دغه عهدنامه ټوله وینو خوړل دی، بې له هغه ځای چې بسمک اللهم یا بل هغه ځای چې د الله جل جلاله نوم لیکل سوي هغه پر خپل حال پاتې و، نور ټوله عهدنامه نه وه وینو خوړلې وه. له دغه وخته دغه عهد او اتفاق انحصار او بندیز مات سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ټول ملګري د شعب ابي طالب څخه راووتل او خپل کورو ته لاړل. دلته کفارو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یوه ډېره لویه علامه ولیدل چې د هغه عهدنامې په حال خبرېدل، مګر لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. ژباړه که کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخ ځینې اړوي نه یې مني او وایي دا سحر دی. کفارو دلته هم دغه د نبوت لوی دلیل نه ومني او نور یې هم کفر پر کفر زیات سو. دغه بندیز پس له 3 کاله په دغه شکل سره پای ته ورسېد، مګر دغه موده ډېر سخت او مشکل ژوند و. 3 کاله پر لپسې ټولو مسلمانانو او د دوی دوستانو یا طرفدارانو دغه لوږه او د وړو ماشومانو ژړاوې وزغملې. مسلمانانو ولې او د څه شي دپاره دغه عذابونه او تکلیفونه قبلول؟ ډېره مهمه پوښتنه ده، په معقول او مصنف ځواب پسې یې ته وګرځه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند په دغه ډول تېرېدی، قسم قسم ازارونه پر لپسې لوږې سپکې او نالایق خبرې د صلی الله علیه وسلم د اهل او متابعینو پر لپسې ذخیرول او عذابونه ورکول، او بیا د دنیوي امورو لکه پیسې، امریت او داسې نورو بشري خواهشاتو پیشنهادونه ورته وسوه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ټولو شیانو څخه هیڅ شي ته نسو تسلیم او نه خپل دعوت پرېښوه. دعوت کوي او پر هر قسم ازارو صبر کوي. ابو طالب ته د قریشو اخرنۍ ډله و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ټول ملګرو سره د شعب ابي طالب څخه راووتی، پر هغه خپل پخواني قسم دعوت کوي، مګر قریش که څه هم بندیز او انحصار یې پای ته ورسوه، خو بیا هم پر مسلمانانو هغه ازارونه او هغه دوی دي. خلک د الله جل جلاله د لارې څخه منع کوي او ابو طالب پر هغه ډول د خپل وراره دفاع او ساتنه کوي. مګر په دغه وخت کې د ابو طالب عمر تر 80 کالو اوښتی و. دغه لوی واقعات او غمونه د کلو راهیسې پر لپسې پر ده تېرېدل، خاصتا دغه بندیز او انحصار ډېر ضعیفه کړی و. هغه پخوانی قوت او شدت یې نه و پاته. د شعب څخه د ده راتلو 2 میاشتې لا نه وې تېر سوي چې ډېر سخت ناروغ سو. دلته نو مشرکانو مشوره سره وکړل، ویل حمزه او عمر مسلمانان سوه او د محمد د دین خبرې په ټولو عرب او قریشو کې نشر سوې. که موږ د ابو طالب تر وفات وروسته د هغه وراره ته کوم ضرر او تاوان ورسو، ټول عرب موږ ته پیغوره کوي چې اکا یې ژوندی و، دوی څه نه سوی کولی. اوس چې اکا یې وفات سو او هغه یې تنها ولیدی نو یې پر راواچول. اوس قریش غواړي چې د ابو طالب حضور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي او هغه څه شیان ورسره ومني چې د دې د مخې نه ورسره منل. نو د قریشو یوه ډله ابو طالب ته ورغله چې دا د قریشو اخرنۍ ډله ده چې ابو طالب ته ورځي او د ده د وراره په باره کې خبرې ورسره کوي. د قریش ټول اشراف او مشران چې عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ابو جهل بن هشام، امیه بن خلف، ابو سفیان بن حرب او نور پکښې وه، ټوله 25 نفره ابو طالب ته ورغله او وویل یا ابو طالب ته په هغه خپل قوم او درجه پوهېږې چې په موږ کې یې لرې او تا ته اوس دغه ناروغي پیښه ده. موږ پر دې بیریږو چې ته به زموږ له منځه ولاړ سې او په دې هم خبر یې چې زموږ او ستا وراره په منځ کې اختلاف سته. نو اوس دې وراره راوغواړه، زموږ له طرفه څه ته ورکړه او د ده له طرفه څه موږ ته راکړه. موږ به د ده څخه منع سو او دی به زموږ څخه منع سي. موږ او زموږ دین دې سره پرېږدي او موږ به دی او د ده دین سره پرېږدو.
ابو طالب ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته نفر ولري او هغه هم راغلی. ابو طالب ورته ویل ای وراره دغه نفر ستا د قوم اشراف دي سره یو ځای سوي دي غواړي څه درکړي او څه درڅخه واخلي او بیا هغه نورې خبرې ورته وکړي کومې چې قریشو ابو طالب ته کړې وي چې موږ به د ده په کار نه لرو او دوی زموږ په کار نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته مخ ور واړو او ورته ویل څه فکر کوئ که زه یوه خبره در وښیم او تاسې هغه خبره وکړئ په هغه سره به د عربو پاچاهان وګرځئ او عجم به سر درته کښته کړي. په بل روایت کې راغلی دی چې خپل اکا ابو طالب ته ویل ای اکا دوی وایي داسې کار ته نه رابولې چې هغه د دوی دپاره خیر او بهتر وي. ابو طالب ویل څه شي ته یې رابولې؟ ویل زه یې یوې خبرې ته رابولم چې د هغه په ویلو سره به عرب سر ورته کښته کړي او د عجمو به مالکان وګرځي. قریشو چې دا خبره واورېدل چوپ سو او په حیرت سوه نه پوهېږي څنګه د دغه یوې جملې د ویلو څخه چې هغه هم دومره پیدا ولري انکار وکړي. وروسته ابوجهل ویل دا یوه خبره څه شي ده موږ به دې لس خبرې ومنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل فقط دغه یوه کلمه ووایست لا اله الا الله او هغه چې تاسې عبادت کوئ هغه پرېږدئ. قریشو لاسونه سره ټک ول او وویل یا محمد ته غواړې چې الهي یوه الله وګرځوې ستا کارونه عجب دي. بیا نو ځینو نور ته وویل والله دا سړی د هغو شیانو څخه تاسې یې غواړئ هېڅ نه درکوي تر ولاړ سئ او خپل پلرونو دین مو ټینګ کړئ تر څو چې الله ستاسې او د ده په منځ کې فیصله کوي. او بیا نو قریش ولاړل. د دغه کسانو په باره کې د سورة الصاد دغه آیاتونه نازل شول چې رب جل جلاله فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. او کفار د دې څخه تعجب کوي چې دوی بیرونکي نبي د دوی له قوم راغلی دي او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکي نبي ساحر دروغجن دی. اجعل آلهة اله واحده ان هذا لشيء عجاب. آیا دغه 360 معبودان یو اله ګرځېدلی دی؟ دغه چې دوی وایي دغه ډېر معبودان پرېږدي او د یو الله عبادت کوي یو ډېر عجیب شی یا کار دی چې مثل نه لري. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. او د دوی مشران په تلوار سره دغه مجلس څخه ولاړل چې یو او بل ته سره وویل درځئ د دې ځای ولاړېږئ او د خپل معبودانو پر عبادت صبر وکړئ ټینګ اوسئ. بېشکه چې دغه شی یعنې توحید خامخا یو شی دی چې زموږ څخه اراده سوی دی یعنی دوی غواړي چې د توحید په نامه سره موږ ټول د ځان تابع کړي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. دغه توحید او وحدانیت په وروستني عیسوي دین کې موږ نه دی اورېدلی. دغه توحید له خپله ځانه جوړ سوی دروغ دی او وروستني نور آیتونه هم په دغه باره کې نازل سوي دي. عام الحزن یا د غم کال. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د هغو ازارو او تکالیفو سره توحید او الهین ته دعوت کوي تر څو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د هغو ازارو او تکالیفو سره توحید او الهی دین ته دعوت کوي. دوی لوی او ډېرې مهمې واقعې پیښ شوې. داسې واقعې چې پر دعوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ژوند ډېر تاثیر وکړي. لومړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهربانه خواخوږي او حمایه کوونکي ابو طالب وفات. دوهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهربانه او غم شریکې زوجې حضرت خدیجې رضی الله عنها وفات چې اوس به دغه دوی واقعې په تفصیل سره درته بیان سي. د ابو طالب ناروغي نور هم شدیده شوه تر څو چې د وفات ورځې راورسېدل. د ابو طالب وفات د بعثت 13 کال د رجب په میاشت کې او 6 میاشتې وروسته تر هغه وفات شو چې د قریشو له طرفه بندیز او انحصار پای ته ورسېدی. او څوک وایي دغه کال د رمضان په میاشت کې وفات شو. هغه ابو طالب وفات شو چې د قریشو د ازارو او تکالیفو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتونکی او حمایه کوونکی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په وفات ډېر غمجن او تر اندازې زیات خواشینی سو ځکه ابو طالب هغه اکا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوچنی لوی کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عبدالمطلب تر وفات وروسته د پلار په درجه کې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 8 کاله و چې تربیه د ابو طالب پر غاړه سوه. سره د دې چې ابو طالب ایمان نه راوړی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی مرسته کوونکی او حمایه کوونکی و. موږ ولیدل چې د بندیز په وخت کې څومره مرسته او فداکاري وکړه. که نه یوازې مسلمانانو ته د دې مشکل سره مقابله کول ډیره سخته تمامېده که څه هم ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دین نه و مګر بیا هم د خپل وراره د مرستې او قوت عمده مرکز دی و. کله چې ابو طالب ته مرګ حاضر سو او د زکندن په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ناست و. ابو جهل ته خبر ورغلی چې ابو طالب د مرګ په حالت کې دی نو دی او عبدالله بن ابی امیه په تلوار ورغله ورتګ اجازه یې وغوښتل. اجازه ورکړل شوه. په ابو طالب کې روح پاتې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ناست او ته وایي ای اکا د لا اله الا الله کلمه ووایه فقط یوه کلمه کولی سم
چې د دغې کلمې په سبب د قیامت په ورځ تا شفاعت وکړم. ابو جهل و یا ابو طالب د عبدالمطلب له دې نه اوړې که دې دغه کلمه وویل ستا اولادې ته به تر ابده پیغور ورکول کېږي. ابو جهل شیطان همیشه د اسلام مخنیوی کوي او نه غواړي چې څوک مسلمان سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کوه چې ابو طالب ایمان راوړي او ابو جهل پر لپسې منع کوه. ابو طالب متردد او په شک کې دی چې د توحید کلمه ووایي او که یا، خو ابو جهل او عبدالله بن ابی امیه ورته جوړېدلی دي تر څو د ابو طالب اخري خبره دا سوه چې ویل علی ملت عبدالمطلب، یعنی د عبدالمطلب پر دین یم او وفات ایمان یې نه راوړي. او په دغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم نور هم ډیر سو ځکه اکای ایمان ته نږدې سو مګر مسلمان نسو. حال دا چې دی تر ټولو خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې دوست او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع زیاته کړې وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر څو چې منع سوی نه یم د مغفرت طلب درته کوم، یعنی کمې الله جل جلاله منع نه کړي زه به ستا دپاره عفو او بخښنه غواړم. د دغه موضوع په باره کې الله جل جلاله فرمایي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني اے نبی وهغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی نشایي او نه لایق دي چې د مشرکانو دپاره مغفرت وغواړي که څه هم دغه مشرکان د دوی سره خپلوي ولري. دا کار څه وخت نه دی ورته روا وروسته تر هغه چې دوی ته ښکاره سي چې بېشکه دوی د دوزخ اهل دي، یعنی پر کفر مړه سي. ورونو کله چې مؤمنانو خپل ځانونه او مالونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي دي نو دا کار هم ورسره حتمي او ضروري دی چې خپل ځانونه بل د هر چا څخه راټول کړي او یوازې خپل رب جل جلاله ته وسپاري. د هغه چا سره چې الله جل جلاله سره د هغه دشمني او دوزخیتوب معلوم سوی وي خبره د دوستیو او مهرباني سلسله وشکوي. که څه هم دغه د الله دشمنان د مور او پلار او بادار نیکه او انا آکا او تربور او نور خاص خپلوان وي، ځکه هر هغه څوک چې د الله دشمن او له خپل رب سرکش وي هېڅکله د مؤمن دوست او خپل کېدلی نه سي. نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل سي چې په یقیني ډول سره دوزخي دي او د دوی دپاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. اوس نه دغه د کفر او دوزخیتوب معلومات که په وحي سره وي یا هغه څوک په ښکاره سره پر کفر او شرک مړ سي د دوی دپاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. او بیا هم د دغه موضوع په باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني يا محمد بشك ته هغه څوک پر سمه لار نسي برابرولی چې ستا خوښ وي بلکې الله عز وجل هغه چاته سمه لار ښیي چې د هغه د هدایت اراده وفرمایي. دلته یوه خاصه خبرتیا یا تنبیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډیر فرق سره لري. ځینو د دې دپاره چې د دوی ایمان او نجات ثابت کړي خاصې رسالې لیکلي دي او ځینو د احادیثو شرح کوونکو محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي دي. خو د احتیاط او سلامتۍ ښه او غوره لار دا ده چې په دغه مسله کې څوک چوپ پاتې سي او په داسې دقیقو بحثو کې د څېړنو څخه ځان وساتي. د داسې مسایلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب په ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی دی. د ابو طالب د ایمان په متعلق د غلاندې معلومات په صحیح احادیثو کې راغلي دي. امام بخاري د ابي سعید خدري څخه روایت کوي چې وایي یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم آقا ابو طالب د صلی الله علیه وسلم په حضور کې یاد کړل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شای دته د قیامت ورځ زما شفاعت دا نفع ورسوي چې د اور په څنډه کې به وي چې اور به تر بجلکو پر رسیږي. بیا هم په صحیح حدیث کې راغلی دی چې حضرت عباس بن عبدالمطلب ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل اکا ته به دې څه پیدا ورسیږي هغه ستا ساتنه کول او ستا په سبب په قهر کې دی. مقصد ابو طالب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه د اور په څنډه کې دی که زه نه وای د اور په هغه شته طبقه کې به وای. خو بیا هم په تکرار سره وایم زیات تر دغه د ابو طالب پر کفر او ایمان بحث کول غیر ضروري موضوع ده. ښه به دا وي چې د داسې غیر ضروري او خطراتو ډکو موضوعاتو په باره کې څوک چوپ پاتې سي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پیښ نه سي. ابو طالب هغه څوک و چې د اسلامي دعوت او رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره مضبوطه قلا وه. اسلام او مسلمانان د قریشو د مشرانو او بېباګانو د تعرض څخه ساتلي وو. ابو طالب خپل ټول قوت او شرف د دې دپاره استعمالول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري د مشرک قریشو د شر او ازار څخه وساتي. دوهمه پیښه د حضرت خدیجې رضی الله عنها وفات. د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې یا په بل روایت 3 ورځې وروسته ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شوه.
د دې وفات په تاریخ کې 2 قوله دي. څوک وایي د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې وروسته وفات شو او څوک وایي 3 ورځې وروسته وفات شو. د دې رضی الله عنها وفات د بعثت د 10 کال د رجب په میاشت کې او په دغه وخت کې د دې عمر 15 کال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 50 کال و. خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانه او غم شریکه زوجه و. د الله جل جلاله د لوی نعمتونو څخه یو نعمت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و. دا هغه زوجه و چې د هر چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیره نږدې او قریب و. دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولادو مور او روزونکې و او 15 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګډ ژوند وکړي. د رسول الله علیه وسلم د پریشانی او خوابدیو په وخت کې به پر د صلی الله علیه وسلم مهربانه و. د رسالت په دعوت او تبلیغ کې د مرسته او کومک کوه. د تکالیف په وخت کې د هغه خواخوږه و. دا اول هغه څوک چې ایمان او اسلام قبول کړو. دا و چې د نبوت د اولي لحظې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته کول او د جهاد په ترخو ورځو کې اشتراک ورسره کاوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نازل شوه د دنیا ټول کارونه یې پرېښول او ځان یې یوازې د دعوت لپاره فارغ کړي او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجه الکبرا رضی الله عنها په مرسته سره وسو. دا و چې ورته ویل به د ژوند مصارف دي زما له مال او پیسو څخه پوره کوه. ته خپل ځان یوازې دعوت ته فارغ کړه. دا و چې خپل مال یې په دغه لار کې مصرفاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مه کوه او د صلی الله علیه وسلم مصرف هم د خدیجې د مال څخه و. مسلمانه او صالحه ښځه یا زوجه دغسې وي چې خپل خاوند د الله جل جلاله لارې ته فارغ کوي، حتی مصرف هم پر خپل ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې خاوند یې د خیر په کار یا په مسجد کې لږ وځنډېږي د دې سترګې ورته کږي او له قهر ورته ډکې وي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله عز وجل عبادت او دعوت ته فارغ کوه. خپل مال او پیسې هم په هغه لار کې مصرفولې. د دعوت د وخت ترخه تکالیف او ازارونه هم په ورین تندي ورسره وړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې خلکو زما څخه یا زما پر نبوت انکار کوه دې ایمان را باندې راوړي او هغه وخت یې زما تصدیق وکړي چې خلکو دروغجن بللم او دې په مال کې هغه وخت ګډ او شریک کړم چې خلکو محرومه کړم، یعنی خلکو څه نه راکول. والله او الله د دې څخه اولادونه راکړل نه د نورو ازواجو څخه. په حدیث شریف کې امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایتي وایي جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او ته ویل یا رسول الله دغه اوس خدیجه تا ته رهي ده او یو لوښی ورسره دی چې په هغه کې خواړه یا د څښلو شی دی. کله چې درته راغله د دې د رب له طرفه سلام پر ووایه او په جنت کې په یوه قصر سره زیری ورکړه، داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلور سره جوړ شوی وي او هلته به نه غلمغال شخول او نه شور ماشور وي او نه بستړیا وي. د دغه حدیث شریف په سبب دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول شوی دي. دغه دوې غمجنې حادثې د 100 ورځو په جریان کې پر لپسې پیښې شوې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې د غم او درد مشاعر وشورول او تر دغه وروسته پر د صلی الله علیه وسلم د قوم له طرفه تکالیف او ازارونه پر لپسې شوه. د ابو طالب تر وفات وروسته قریشو پر د صلی الله علیه وسلم جرأت پیدا کړی او د صلی الله علیه وسلم به په ښکاره سره ازاروه او بد به یې ورته ویل. د دغه پیښو په سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غمو نور غمونه هم زیات شوه تر څو د قریشو د ایمان راوړلو څخه نا امیده سو. ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب وفات سو قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ازارونه ورسول چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه ازار فکر هم نسوای کولی، حتی د قریشو لچګانو او بیباکانو تعرضونه پر کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر لار رهي و دغو لچګانو به پر سر خاورې ورپاشلې. یو ورځ یو چا پر سر خاورې ورپاشلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ننوتی او خاورې پر سر پرتې وې. د لوڼو څخه یې ور ولاړه شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ور پرېولي او ژړلې چې دا څه حال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل لورې مه ژاړه، الله جل جلاله ستا پلار د خلکو څخه ساتي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل د قریش څخه ماته داسې تکلیف نه دی رسېدلی چې زه دې پرې ناراضه یم تر څو چې ابو طالب وپاتېدی. یعنې د ابو طالب تر وفات د مخه ټول ازارونه او تکالیف عادي وو، خو واقعي ازارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع شوه. څرنګه چې په دغه کال کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم غمونه او دردونه ازارونه او تکالیف پر لپسې ورتله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله، یعنې د غم کال. او دغه کال د سیرت او تاریخ په کتابونو کې په دغه نامه سره مشهور سو. دلته یوه تنبیه او خبرتیا ته ضرورت ده، هغه دا چې ځینې خلک به داسې فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله. دغه علت فقط دا دی چې په دغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه وفات شوه او ډېر خلک شایي د دې دپاره پر خپلو مړه سوو اقرباو د اوږدې مودې دپاره غم وکړي
دغه خبره دلیل وګرځوي. خو په حقیقت کې دا لوی خطا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې فراق او نستیوالي دومره شدید نو غمجن کړي چې دغه کال دی د غم په کال سره وبولي، بلکې د دې نامه سبب هغه حالت و چې د دوی د وفات په سبب پیښ شوه. هغه دا چې د اسلامي دعوت ډېرې دروازې د صلی الله علیه وسلم پر مخ وتړل شوې. د ابو طالب ساتنې او حمایې د اسلامي دعوت لپاره ډېرې دروازې خلاصې کړې وې او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم لپاره ډېرې لارې موجود وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اکا په وجود کې دغه کار لپاره چې خپل رب په امر کړو ځینې کامیابۍ لیدلې، مګر د ابو طالب تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د تبلیغ دپاره هر څه کوشش وکړي او هر چیرې به چې ولاړی د ده پر مخ به لارې بندې وي، نه چا د ده دعوت ته غوږ نیوی او نه چا اسلام قبلوه، بلکې ټولو خلکو یا ملنډې به وهلې یا ازار ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کار ډیر غمجن کړی و چې هغه وظیفه یې نه کړه ادا کومه چې الله عز وجل په مکلف کړی دی. نو له دغه سببه دغه کال ته د غم کال ویل سو. د اصحاب کرامو د دومره صبر او ثبات سبب دغه ازارو او تکالیفو تر اوریدو وروسته عاقل او هوښیارو خلکو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د دغو ازارو په مقابل کې د مسلمانانو د دغه صبر او ثبات د دغه تحمل او مقاومت چې عقلونه ورته حیرانیږي سبب او باعث څه شي و. مسلمانان څه شي د مقاومت دغه لوړې درجې ته ورسول، څنګه یې پر دغو ازارو او تکالیفو چې په اورېدلو سره وریښتان شخیږي او زړونه ریږدي صبر کوه. د دغسې پوښتنو او سوالو په جواب کې غواړم چې لږ څه هغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکړم چې د انسان د دغه صبر او ثبات زغم او مقاومت قدرت ورکوي. اول د دغه ثبات او صبر دپاره اول او تر هر څه د مخه عمده او اساسي سبب پر یوه الله جل جلاله ایمان دی او په حق سره د دغه الله پیژندل دی. ټینګ ایمان چې په زړه ننوځي د غرو په ډول ثبات او دروندوالی لري. د ټینګ ایمان او محکمه یقین پر خاوند چې د دنیا تکالیف هر څومره ډیر لوی او سخت سي، هغه څوک دغه ټول مشاکل د خپل ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړیونکي سیل پر سر شاخي. هغه سیل چې لوی بندونه او لوړې قلاوې ورننوي د دغسې ایمان خاوند د خپل ایمان په خوږوالي کې د خپل یقین په روښنایي کې دغه دنیوي رحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه یې پروا پکېږي. د دغه ذکر سوي اصلي او یوازیني سبب څخه چې صادقانه ایمان دی، څو نور فرعي سببونه هم پیدا کېږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي. دویم داسې قائد او قیادت چې زړونه وهغه ته میلان لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلی و، داسې ښایسته خویونه د ځان پوروالي او ښه اخلاق یې درلودل چې زړونه ورجذبېدل او ځانونه تر قربانېدل. د کمال او پوروالي هغه خویونه پکې موجود و چې هیڅ بشر ته نه دي ورکړل سوي. د شرف، خیر، فضیلت، عفت، امانت، صدق او ټول د خیر او اصاف داسې او دومره پکې موجود و چې دشمنانو یې په هغو کې شک نه درلودی. دوستان او ملګري خو څه کوي؟ د صلی الله علیه وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتل چې د ټولو به د هغې په رښتیاوالي یقین نه و. تاسې راسئ چې د نمونې پر قسم د دشمنانو حالت ووینو او د هغو څه خبرې واورو چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رښتیا ویلو اعتماد او باور درلودی. د قریشو د کفارو د مشرانو څخه درې نفره د شپې په پټه ورتله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د دیواله تر شا به د صلی الله علیه وسلم قرآن ویلو ته غوږ نیوی او یو بل به نه خبر. د دغو درو نفرو څخه یو هم ابو جهل و، تر څو چې دغه درې نفره په خپل منځ کې سره رسوا سوه. نو یو نفر د ابو جهل څخه پوښتنه وکړه او وویل د دغه په باره کې چې محمد صلی الله علیه وسلم څخه دې واورېدل څه وایه؟ ده وویل څه مې واورېدل؟ موږ بني مخزوم چې د ابو جهل قوم او د قریشو یو شاخ دی او د عبدمناف اولاد د شرف په حاصلولو کې سره سیالي کول، که دوی خلکو ته خواړه ورکول موږ هم خلکو ته خواړه ورکول، که دوی د خلکو سره کومکونه کول موږ هم کول، که دوی خلکو ته مالونه ورکول نو موږ هم ورکول، تر څو چې لکه هغه د مسابقې دوه انسانان سره برابر او مساوي وو. خو دوی وویل په موږ کې نبي سته، له اسمانه وحی ورته راځي او موږ دغه ځای ته نسو رسېدلی، نو په والله هېڅ کله به نه ایمان راوړم او نه به یې تصدیق وکړم. تاسو پوه سواست چې قریشو د قومیت او تربورګلوۍ له ضده ایمان نه راوړي، که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت او رښتیا ویلو کې شک نه درلودی. ابو جهل به و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا محمد موږ تا دروغجن نه بولو مګر هغه شان درواغ بولو چې تا راوړي دي. په دغه باره کې الله جل جلاله دغه قول نازل چې فرمایي چې د سورة الانعام 30 آیات دی، دوی ستا تکذیب نه کوي مګر دغه ظالمان د الله جل جلاله د آیاتو څخه انکار کوي. یو ورځ کفار و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د طواف کول په
په وخت کې څو ځله بد وویل، خو په اخر ځل یا شوت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا معشر القریش، ای د قریشو ډلې، ستاسې د حلالولو دپاره راغلی یم. دا خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېرو دښمنو په زارۍ یې شروع وکړه. دا ولې؟ ځکه رسول الله صادق الامین و، د کفارو او د دښمنانو د ده پر هره خبره یقین و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سجده و او د کفارو د ده صلی الله علیه وسلم پر سر هغه د اوښ د نس شیان ورکېښول او بیا دومره او داسې وخندل چې ځانونه یې نسوی ټینګولی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یوه شی راورته وکړه، یوازې دا نه چې د کفارو خندا ورکه سوه، بلکې پر ټولو غم او پریشاني ښکاره سوه او دا یقین سو چې دوی هلاک کېږي او بیا هلاک هم سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و عتبه بن ابي لهب ته شرا وکړه. د هغه همیشه دا یقین و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرا مطابق شی به راته پېښېږي. کله چې په شام کې د زمرۍ ولیدی نو وویل والله محمد مړ کړم او دی په مکه کې دی. ابی بن خلف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په وژلو سره وعده ورکول او ورته ویل به چې زه دې وژنم، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بلکې زه تا وژنم ان شاء الله. کله چې ابی د احد په ورځ ډېر لږ زخمي سو، زموږ په اصلاح وګرول سو، ابی وویل محمد ما ته په مکه کې ویلو زه دې وژنم، والله که پر ما ناړې هم توپ کړي مړ به مې کړي. دغه کیسه به د احد په غزا کې په تفصیل سره واورئ ان شاء الله تعالی. سعد بن معاذ رضی الله عنه مکې مکرمې ته راغلی و او امیه بن خلف چې د سعد پخوانی اشنایي و هغه ته یې وویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې ویل مسلمانان ستا وژونکي دي. امیه بن خلف ډېر وبېرېدی او د ځان سره دا عهد وکړی چې هېڅکله به د مکې څخه نه وځم. خو کله چې د ابوجهل د بدر په ورځ ورته راغلی او وویل ځان تیار کړه چې جنګ ته ځو، د په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه اوښ رانیوي. د دې دپاره چې پر هغه وتښتي، ښځې ورته ویل یا ابو صفوان هغه خبره دې هېره سوه چې یسربي اشنایي یعنې سعد بن معاذ درته وکړه. امیه بن خلف وویل یا والله نه ده مې هېره، زه نه غواړم چې د دوی سره ووځم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دښمنانو او منکرانو حال و، مګر ملګري او اصحاب یې و هغو ته داسې وو لکه روح په بدن کې، د هغو په زړو او سترګو کې ځای نیولی و. هغه صادق محبت و. د صلی الله علیه وسلم ته داسې ورپورې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه کښتې ته ورپورې وهل کېږي، او زړونه یې د صلی الله علیه وسلم ته داسې ورکشېدل لکه اوسپنه چې مقناطیس یا رباط ورکشېږي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي وو چې د دوی غاړې ووهل سي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یو نوک نه کښل کېږي او نه دې یو زوز پج کېږي. د مثال پر قسم دغه یوه کیسه واورئ. یوه ورځ مشرکان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راټول سوه، یو یې د یوې خوا او بل یې د بلې خوا په سوکانو او چپلاخو وهي. په دغه وخت کې یو نفر ابوبکر صدیق ته ورناره کړه چې هله ملګري ته ځان ورسوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم په تلوار سره هلته ورغی، یو طرف ته پورې وهي او بل طرف ته، څو ځان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه. مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښوه او پر ابوبکر صدیق یې راواچول. ابوبکر صدیق د کفارو له طرفه ډېر سخت ووهل سو، خلک پکې غورځېدل. عتبه بن ربیعه ونږدې سو د ابوبکر پر ځګر کښېنستی او په خپله چوټه یې ورته ونیول او پر مخ یې وهي. مخ یې تر داسې اندازې وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېدل. د هغه وخت چې وټې وې د میخو ډکې او هره یوه د 2 کیلو وه، تر څو چې ابوبکر صدیق بېهوشه او بېسده پرېوت. بیا نو بنو تیم چې د ابوبکر رضی الله عنه قبیله وه، ابوبکر رضی الله عنه یې په پټو کې واخیستی او د ده رضی الله عنه کور ته یوړی او د ده په مرګ کې چا شک نه درلودی. خو ده رضی الله عنه د ورځې په اخر کې خبرې وکړې. اوله خبره یې دا وه رسول الله څنګه دی. حضور کسانو خبره واړول او بیا د ده رضی الله عنه مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده ور ولاړ سو، وویل د خوړلو یا څښلو یو شی ورکړه. مور چې ورته راغله او ورسره یو ځای سوه. ابوبکر رضی الله عنه دغه وایي رسول الله څنګه دی او څه یې وکړه. مور یې وویل والله ستا په صاحب او ملګري نه یم خبره. ابوبکر وویل ام جمیل بنت خطاب ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال پوښتنه ځینې وکړه. د ابوبکر مور ام جمیل ته ورغله او ویل ابوبکر د محمد بن عبدالله د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل وویل نه ابوبکر پیژنم نه محمد بن عبدالله، او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته در سره ولاړه به سم. ویل هو راځه. ام جمیل چې فاطمه بنت خطاب و د عمر رضی الله عنه خور ده او د اسلام کیسه د مخه تېره سوه، د ابوبکر د مور سره ابوبکر ته ورغله. ویې لیدل چې ابوبکر ټپي او زخمي پروت دی. دا ور نږدې سو او په چغو سره یې نارې کړې والله هغه قوم چې ستا سره دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی او زه امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابوبکر وویل د رسول الله څه حال دی او څنګه دی؟ ام جمیل وویل دغه ستا مور یې اورې. ابوبکر وویل پروا نه لري دا زما مور ده. ام جمیل وویل
هغه جوړ او روغ دی. وویل هغه چیرې دی؟ ویل د ابن ارقم په کور کې دی. ابو بکر ویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وڅښم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه یم ورغلی. هغه ویل ته لږ وخت انتظار وکړه چې ته څه آرام سي او خلک کور ته ولاړ سي. ام جمیل وایي پس له څه وخت څخه چې خلک کور ته لاړل ابو بکر مو په داسې حال کې له کوره راویستی چې موږ په منځ کې وو او پر موږ یې تکیه کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مو ورسي. دغسې د حب او پیداکارۍ کیسې په دغه کتاب کې ډېرې وبیني، خاصتا هغه چې د احد په ورځ او نورې پیښې سوي دي. نو د دغسې محبوب رهبر او قائد دپاره به څوک قرباني نه قبلوي. دریم د مسؤلیت احساس. اصحاب کرام پوره پوهېدل چې د بشر پر غاړه ډېر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک دې له دغه مسؤلیته هیڅ حال کې ځان ګوشه او خلاص کړي، ځکه هغه خطرناک عواقب چې له دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروایي په حالت کې پیښیږي تر دغه اوسنیو تکالیفو ډېر لوی او ډېر زیات ضررمند دي. او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه احساسولو په حالت کې دوی او ټول بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول د دغه اوسنیو تکالیفو او مشکلات سره نسي قیاسېدلی. نو ځکه دغه تکالیف او ازارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلورم ایمان پر آخرت. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین چې دوی د الله جل جلاله په حضور کې درېږي او دوی د اعمالو که لږ وي که ډېر، که لوی وي که کوچني، حساب ورسره کیږي او تر حساب وروسته به یا د جنت و همیشني نعمتو ته ځي یا به د دوزخ په اور کې همیشني عذاب ته. نو ځکه دوی خپل عمر د بیرې او امید په منځ کې تېروه، د الله جل جلاله د رحمت په امید و او د الله جل جلاله له عذابه بیرېدل. الله جل جلاله فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکړی دي، که زکات وي که خیرات، په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نه قبلېدو څخه بیرېدونکي وي چې بېشکه دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. او اصحاب کرام په دې پوهېدل چې دا د دنیا د خپلو ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غماشې د وزر قیمت او اهمیت نه لري. دغه پوهې او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دومره سپکول چې په دغو عذابو او ازارو یې هیڅ پروا نه کېدل. پنځم قرآن مجید. په دغو سختو قهرمنو او ترخو حالات کې د قرآن مجید داسې سورتونه او آیتونه نازلېدل چې د اسلام پر مبادیو اساس او بنسټ باندې حجت او دلایل و او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره په ټول عالم کې ډېره ښه بشري ټولنه جوړېدل چې هغه اسلامي ټولنه و او د مسلمانانو احساسات پر صبر او استقامت ټینګول او دغه مقصد دپاره مثالونه او حکمتونه بیانول. د مثال پر ډول الله جل جلاله د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اے مؤمنانو، آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل سئ او پر تاسو به د هغو کسانو په مثل سختي نه وي راغلي چې پخوا تېر سوي دي؟ پر هغو تکالیف او سختي راغلې وه، لوږه او مسکنت، ازارونه او تکلیفونه ورته پیښ وه تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم به هغو کسانو چې د ده سره ایمان راوړی وویل د الله نصرت به کله وي؟ الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي خبر اوسئ چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دی. شپږم د کامیابۍ زیری. د دغو ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اولي ورځ څخه بلکې د مخ تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېدل چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشکلات او تکالیف یوسو، بلکې د اولي ورځ څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې ړوند جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام له منځه یوسي. مسلمانان پوهېدل چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاري کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي چې انساني امت او بشري ټولنه د الله جل جلاله د رضا پر طرف رهي کړي او بندگان د بندگانو له بندګۍ د الله بندګۍ ته ور وباسي. او د قرآن مجید دغه کامیابۍ زیری ځینې وختونه په پوره صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېدل. د مکې مکرمې دریمه مرحله یا تر مکې مکرمې د باندې دعوت. د نبوي سیرت خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو په دې عنوان به په راتلونکي خپرونې کې شروع وکړو ان شاء الله تعالی. د نن ورځې د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسېد. در بیا ستاسو په درانه حضور کې زه محسن احسان او قاري محمد امین اعزاز را حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څو شېبې ورکومه چې بېرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه پسې کتل
شتا دیا وچا پسی لزانا وطل وما پسی کتل مدا کلون او کلون شتا دلتا ستا کور و دلتا لورشی او پیداش دلتا حزن میوائشی اوس هم دلتا ی جانانا دلتا اوس هم